الله نور السماوات والأرض. د البقره د سورت د 51 او 52 آیاتونو ژباړه او تفسیر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ژباړه او یاد کړئ هغه وخت چې وعده کړې وه موږ له موسی سره 40 شپې، بیا ونیوو تاسو خوسی معبود، پس له تللو د موسی تور ته، او وایي تاسو په دې کار کې په خپلو نفسونو ظالمان. تفسیر: دا قصه او احسان هم د یادولو وړ دی چې موږ له موسی علیه السلام سره د تورات د ورکولو وعده 40 شپې او ورځې کېښوده. وروسته له دې چې موسی د تور غره ته تشریف یووړ، بني اسرائیل د خوسي په عبادت مشغول او لګیا شول. نو تاسو ډیر بې انصافه یې چې خوسی مو په خپل خدایي وټاکه. دا قصه هم په تفصیل سره راځي. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ژباړه: بیا عفو وکړه موږ له تاسو نه وروسته له دغه یعنې د خوسي د عبادت کولو نه، لپاره د دې چې تاسو شکرګزار شئ. تفسیر: مطلب دا چې موږ تاسو له دې ښکاره شرکه سره بیا هم ستاسو له دې ګناه نه تیر شو او ستاسې توبه مو ومنله او تاسې مو سمدلاسه لکه د فرعونیانو په شان ونه وژلئ. که څه د هغوی ګناه نسبت تاسو ته لږ هم وه، خو هلاک مو کړل چې تاسو یې شکر ادا کړئ او زما احسان ومنئ.